محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العلي العظيم. دا تلاوت سوي آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة النساء دا نتل وشتم آيات تخشرو اردو پنزو سم آيات باني ختم سو. دا دي لمرنی دو آياتو ربط لما قبل سردادي دا پروند پا درس که دا خبر تیرسول دا یهودو کفر بیان سو. د کفر وجه هغه وجه په تورات کې الله تعالی کلمې بدلولې د یو ځای بل ځای ته وړي یا معنا غلطه پر لاړول تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفات عت منحرف کې بدل کی چې د خلکو څوره کې چې د اخر زمانه نبی چې راځي هغه دغه سړی نه بل هغه استهزائي کلمات ویل چې ویل به سمعنا وعصينا واسمع غیر مسمع وراعنا فهغه کې هغه پیچل د جیب کول الفاظ به ظاهر شایسته و معنی غلط از نیستل استهزاء پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کول دا کفر بیان سوی و د پروند په درس کې دا خبره بیان شو چې دا کفر د بخښلو نه دی. کفر دا کفر دی مرسو په ورځ قیامت الله مغفرت نور ته یا شرک یا کې د شرک عامه معنا مشخص کی. د نن په سبب کې د يهودو د دعوی رد کوي دوی بار ویل ته دته ګور خدای پاک موږ کفر نه بخشي. برای په قرآن کریم کې الله تعالی بل ځای د دوی دا خبره بیان کړې ده په آیات کریمه کې په سورته مائده کې راځي په 13 نمبر آیات کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. التدی وای موږ د الله تعالی زامن یو ګرځره موږ د الله تعالی دوستانو محبوبان یا لاره باندې عاشق دي ګرځره دی وای تا ته کفر در بخښل را بخښي ویني زه پاک سړیم د الله زویم او ما تعالی تعالی چې دې زه محبوب ما ته مغفرت کی. هغه دعوه د دې الته خو ذکر شوی ده دلته نو فقط دا ځای دغه دی چې دې بار دغه خبرې د چپروند درس اخرنی آیات چې علاوه کفر نور بخښم دور زګر سره بخښل سویم د الله زویم الله یې رد کی د دې خبرې د شی وای الله پاک فرمای الم تر آیاتان نجی کتلی الا الذين واغا کسان یزکون چې دی پاکی بیانې انفسهم د خپل ځانو نه لکه وسم ډیر خلک دا رقم دي د مثال په تور په مؤمنانو کې ګرځم مرزان پاک هیڅ معنا ما هیڅ ګناه نه ده کړې دوی خو تزکیه د کفر څخه کوله دوی خو د ځان تزکیه په برز کافر د کوم خمزه د الله زویم زه د الله محبوب یم الله دی و نبی علی السلام ته هم وریا دی د امت هر سړي ته خطاب کوي علم تر ګوره د مفرد څخه د پیغمبر ته خطاب دی نور امت هم دی علم تر آیاتان نجی کتلی لکه مش چوای په خپل محاول کې کته واده د څه د پاره وای ستان نجی یو څوک شي او ناواله د کافي د تعجب د فارموج ای ته دته ګوره دا چې مونږ ته وګوره دا الله هم دغه سوی دا د تعجب خلک دي د خپل ځان پکې په خپل بیانیم کافر دي هم ځان د خدای زوی بلی دا وسه تعجب د خندا سره دی کنه دي نو خدای پاک شي خوشي
خدای کفر خوښي دی په شرک کفر کې د غوږو غوټه دي او وایي زه د الله زوی یم. نو په دغه علاوه الم تر آیا ته دته نه ګورې تور ته وویل دا د خندا سړی دی. الم تر آیاتان نه دي کتلي الا الذین وهغه خلکو ته یزکون چې دوی پاکي بیانوي تقدس کوي انفسهم د خپلو ځانو د خپل ځانه څخه پښتانه وایي د ماجد سپینه ډباره جوړوي چې زه داسې پاک سړی دا د خپل ځان تزکیه د خپل ځان صفت په خپله دا کار آمد نه دی. دا په ښه سړي ته نه په آخرت ورځي نه په دنیا کې. نو کومه تزکیه په ښه ورځي؟ بل الله یزکي من یشاء بل داسې د الله الله پاک یزکي تزکیه او پاکي بیانوي من د هغه چا یشاء چې د الله ورته خوښه سي. د الله چې چاته اراده چې الله چې د چا تزکیه بیان کړه دغه ښه تزکیه ده. په دغه چې خلک فخر وکړي چې ګوره زما تزکیه الله بیان کړې ده. د الله په خبره کې بیا چونو چرا جوړېږي. دا پښتانه وایي هر سړی وایي زما د غړي کې خوند سم دی. هر سړی د خپل ځان صفت کوي. نو یهود خو د ځان تزکیه کوي الله ورته دته وګوره دی و تزکیه سره تزکیه خو هغه ده چې الله یې وکړي. الله وایي ته کافر یې ستا کفر زه نه در بخښم او تا علیحده ځان د خدای زوی بولې. نو دا خو د تعجب وړ سړی سو ده. بل داسې د الله پاک یزکي تزکیه کوي من د هغه چا یشاء چې د الله ورته اراده سي. الله نو چاته اراده کړې ده د چا تزکیه کوي. سورة الاعلا په اخرنۍ سپاره کې چې دی الته راځي قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى د مؤمن تزکیه الله کړې ده په مقابله کې د کافر. دغه سړی چې تزکیه د ځان یې کړي د کفر او د شرک دغه سړی کامیاب دی. نو الله پاک کامیابي د ده دپاره ویلې ده. د هغه دپاره یې نه ده ویلې چې د ځان پاکي په خپله حاصلوي په خپله د خپل ځان لویي بیانوي د خدای دوستي بیانوي. الله هلته دوستي د مؤمن بیان کړې ده. نو مؤمن باید په دا خبره فخر وکړي چې الله پاک زه کامیابه بللی یم. نو چې دغه یهودو په باره کې الله پاک داسې تعجب ورکمل چې دوی ته وګوره د ځان تزکیه په خپله کوي. په پای کې د آیاتونه وایي ولا یظلمون فتیلا هغه چې پرون په درس کې تېره شو چې الله د دې کفر ګر سره نه بخښي دغه یوه ذره بخښنه نه ورته کوي. دا پر دې ظلم نه کېږي. د ده عمل دغه رقم بد عمل دی. دی کافر او ځان د خدای زوی بولي ځان د خدای محبوب بولي. نو دونه قدر غټه غلطي چې کوي نو د هغه یې سزا ده چې الله وایي زه وربخښم نه دا غلطي دا غټه غلطي ده. دا کفر چې دی مړ کېږي. نو په پای کې د آیات څنګه وایي ولا یظلمون د دوی سره ظلم نه کول کېږي. فتیلا یو سپڼسی قدر. فتیل چې دی د عربو په اصطلاح کې د دې لپاره چې یو شی ډېر لږ ښکاره کړي نو په فتیل تعبیر کوي. زموږ د پښتنو په اصطلاح کې ورته وایي یو چا ته موږ څنګه وایي برای ولاکه سپین سپڼسی شی درکړه. نو د ده د سپین سپڼسی مراد یې معنا هېڅ شی نه درکوه مراد یې هغه په لږوالي کې مقابله ده. د دې په دې علاقه کې داسې اصطلاح ده وایي ولاکه یوه داګه شی درلره درکړه. سپڼسی داګه دا تاج ورته وایي. مګر پکیل په لغت کې د خرما منډکه کې پیسلیدلي د هغې په لس کې دلته چاک دی. په دا چاک کې یو تار دی داسې راجلا سي هغه هم دا رقم دی. نو پکیل د اخرې ته وایي چې سړی ګوتې داسې داسې کړي د ګوتو سره راجلا سي د یې نرۍ خیره ځینې جوړه سي. دا د لږوالي دپاره کارېږي. نو الله پاک دا وایي چې یعنې هېڅ لږ قدر ظلم الله نه در باندې کول کېږي. کیدای شي په خبره پوهېږي. د خرما په منډکه کې چې دی یوې پر دا شا باندې بیا دلته یو کوچنی خال دی و هغه ته بیا نقیر ویل کېږي. په قرآن کریم کې ګاګې د لږوالي لپاره د نقیر تور استعمال شي چې د نقیر قدر ظلم لا نه در سره کول کېږي. بل بیا په دا خرما کې چې دی هغه بیا د قطمیر تور استعمالېږي. هغه هم دغه د منډکې بیا باندې راپوښلی داسې یو سپین خور راپوښلی دی لکه کاغذ هغه ته بیا قطمیر وایي. نو که قطمیر دی ولاکه چندو شی دی خو د خرما باندې لکه یو سپین کاغذ پیچلی دی. که دا پکیل دی د خرما په دا نس کې په دا چاک چې دا کوچنی سپڼسی دی دا هم چندو شی نه دی. که پر دا شا باندې هغه ټکی داغ دی نقیر چې دغه ته وایي الله ګای هغه کاري ګای هغه دلته د پکیل تورې کار کوي. خو مال تش په دې پوه سواست چې خبره په دا پکیل کې نه ده په لږوالي کې ده. لکه موږ په خپل اصطلاح کې مال سپین سپڼسی یم چاته یاد و چې سپین سپڼسي څکه ولاکه وکړي یا ورته وایي یوه انا یوه حبه ولاکه واخلي د لږوالي دپاره چې لږ شی لا نه در کوم یا لکه ورته وایي یو اږدن قدر ولاکه درکړه. دا دغسې ده. ولا یظلمون پر دغو یهودو ظلم نه کول کېږي. پکیلا یو سپڼسی قدر دغه قدر ظلم لا پر ده نه کېږي چې خدای پاکه تا خو په ما پسې ناکي ګناه وي لیکلي. الله وایي ناکي مې نه دي پسې لیکلي شرک دې کړی دی کفر دې کړی دی. یا تا ولې زه ابدي دوزخي کړم پر ما دې ظلم زیات وکړي ډېره جزا دې راکړه. الله وایي جزا ما به تا ته وختي بیان کړی چې که کفر څوک مړ شو ابدالاباد یې څه شي دی دوزخ ځای دی. دلته به لا دی خپل ایمان تازه کوي زده کوي بیا نو
دا آیات کریمه خلاص پسې الله پاک فرمایي انظر بیا وایي لکه ول الم تر تا نه دي کتل ای تاسې ورته وګورئ یا زموږ ماحول کې دغسې ده چې څوک بد کار کوي الله وایي انظر وګوره کیف یفترون کیف څرنګه یفترون دوی غوټه کول کوي جوړول کوي علی الله پر الله عز وجل الکذب د درواغ ته خو ورته وګوره عجب دروغونه سره جوړوي دروغونه نو کومه دروغونه دغه دي چې دی کافر او ځان د خدای محبوب بولي ځان د خدای دوست بولي دغه دروغ ته دي کته ونه سیدي دی خو وایي دا نو پر الله ولې دروغ خدای وایي چې زه د خدای دوست یم دا د جیب د پاره پر الله دروغ وترل چې شنو چې ته د الله د دوستی دعوه کوي چې ته د کفر سره د الله دوست پر الله ګران نو خدای معنا چې د الله تعالی کفر او کافر خوښ دی کنه نو ولي پر ګران چې کافر اوازه د الله تعالی دوست نو سمانه چې د الله تعالی د کفار خوښ دي نو الله دې دغه بالا دروغ جوړیږي چې فرمایي دی ته خو دغه د ټول غټ دروغ دي نو چې دونه غټ دروغ کې دغه نه غټه سزا به وړي چې هغه ابد الاباد دوه ځختي انظر ته خو وګوره کیف سرکم یفترون دی غټه کول کې افترا دغه د سړی چې په چا کې شي نه یې غټه کوي چې امر تهمت بول بهتان بول نو دی یفترون څنګه تهمت بهتان وایي علی الله پر الله عز وجل من الكذب د دروغ په الله چې دغه وترل ځان پر الله ګران وشمري دغه معنا چې د الله تعالی د کفار سره محبت دي د الله تعالی کفر یې خوښ دي او الله دا خو غټ دروغ چې ما چې ترېز ما ولا کې کافر خوښ دي نه د کفار سره محبت لرم نه د کفر سره محبت لرم وکفا به اثما مبینا نو الله وایي چې دغه غټ دروغ تړي وکفا بس والی دی به په دغه ابتلا سره دغه دروغ چې دی په ما پستړي دا بس ده اسمن مبینن دا تمیز دی ازرو اشکاره ګناه دغه بل غټه ګناه نه بل څوک څوکي چې دی برابر ویا به زنا یا لیواتت یا اغلا یا شراب الله نور نه دغه خبره دی بس چې په ما پس غټ دروغ تړي پر ما د کفار محبت تاوانه چې کافر پر الله ګران دي کفر د الله تعالی خوښ دي دغه ستاده اشکاره ګناه د پر نور د لایل سره زنه غواړم دغه یو د نه خبره چې ثابت اسول دغه غټه ګناه د اسم مبین لو اشکاره ګناه در مر سپینه تر مر روشانه دغه نه قدر ګناه نو خود دې جزاء ماغه ده هغه رقم غټ جزاء چې عبد الله آباد ورغتي ترجمه زائد د آیاتو ترجمه خلاص اسول مضمون یې چې سو رد سو د اوغه دعوا د يهودو چې کومه دعوا کول د تزکیه د نفس چې مش خو پاکان خلک مستچیر الله تعالی عبد الله آباد ورغه کې د پرون د آیات چې کومه خبره ثابته سي الله رد پر وکي چې درکې ساده غسغه غلطی ده پس دا بل آیات چې علم تر الی الذین د دې ربط ما قبل سره دادی د داغه صورت په څلور څلوېښتم آیات کې کستی صفیا دي د داغه چې دا اوس مز ورکه راوړی و دې خواته دي الله تعالی د ذکر کړیو په څلور څلوېښتم آیات کریمه کې ول علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب ته نه ګورې هغه کسانو ته چې دې غټه برخه د کتاب ورکړل شوې ده دغه يهودي یادوله دي کم کافي یشترون الضلاله خپل چې د ګمراهۍ کوم خبره ده د ایرانی د هدایت خبره ولا قدر زده کی چې څونه د کفر او د ګمراهۍ خبره او هغه بکی بل بس کی ويريدون ان تضلوا السبيل بل په دا قناعت نه کې چې خپل کافر دي کوشش په دغه کې روان دي دعوت په دغه کې روان دي چې نور خلک هم کافران دا د دې شناعتونه د دې قبیحه علاقه څلورشتم آیات کې بیان کړه بار په هغه چې د نور سلسله رب کې بیان شوی وسی بل شناعت راپورته کوي چې یو هغه خبره ده چې خپل کافر دي بل اغدلال د بل کې چې بل هم د ځان ملګری کې وسی نور شیان دغه دي چې د بل اغدلال خو کوي بل دا دي چې برملا کفریات ته تایید ورکوي دا بل دي چې د سم دم کفر د تایید کوي وای دا حق خبره ده نو د دې آیات لپاره دا اوس دغه شی د آیات چې په پسیږي د دې لپاره یو شان نزول هم دي شان نزول دا دي د يهودو یو دغه علماء یو حوی بن اخطب نومې دي بل کعب بن اشرف نومې دي دې سره اویان لپاره نور ورسره و مکی شریک تراله مکه ته چراله د دې لپاره چې د قریش سره معاهده وکي پټه د نبی علی السلام علم نه باندې او دلته دې قرارداد رسول کې چې د دې خلک کړي په سره او بس موږ دورې د مدینه سره نږدې برای محاصره کوي کار کوي دې چې دلته راغلي و د قریش سره د مکی چې شانستله وغه برار تفتیش علماء خلق است تعلیم یافته خلق است روشن فکران است و موږ ګر سره موږ نه وای ته وای کعب بن اشرف ته شد از موږ دین حق دی کده محمد غیر حق دی د دین خو شرک خو بتان کې سجده کوي قبرو ته سجده کوي تخبل وای ته خو بملای هغه ولیا چې دین خو ډیر پاک
تاسو کوئ چې برار موږ راجانو ته اوبه هم ورکوو ډوډۍ هم ورکوو خدمتونه ول دا کار له امر سره کوي سجن ډېر پر بیا کوي اوس نو یهودو ته خپله او یهودو علماو ته بیا خاص دا خو بیخي معلومه وه چې د قبر سجده خو برمله نجاست و شرک دی د یو بت ته سجده خو دا خو د الله څخه غیر الله ته عبادت خو ګرځي شرک په دې خو هر څوک پوهېده مګر دی دغه نه اغلظ و چې د په يهودي کتاب کې چې تورات یې په هغه کې د شرک غلطي بیان شوی د شرک بد دی په هیڅ آسماني کتاب کې د شرک ستاینه نه ده شوې پر هغه قدم کېښه و د مشرکینو کې ول بارو چې دین د نبی عليه السلام ترجمه په دې حق دی نو الله دغه د قدر د خلکو پرچم ول پستور ګورې په زوی لوړ سندم چې د سودا د ستاپه تورات کې د شرک بعد ورسي دی او کې تایید کې د سپته چې یا شرک پر بیا دي ترغه نو الله بل سپینسترګي د دې بیانې چې دا دغه نه بد احمق سپینسترګي خلک دي دغه سره چې د په کتاب کې شرک بد دی بیرته ستاینه کی دغه شان نزول سو چې هغه خلک دلته راغلي او قریش پښتنه ځنی وکړه دوی د دین تایید وکړي د نبی عليه السلام په مقابله کې نو د فرمای الم تر آیات نګوري الی الذين واغه کسانو ته تا ندی کتل هغه کسانو ته او تو چې دی تو کول سوی د نصیبا غټه برخه من الكتاب د کتاب د مراد تورات چې د تورات غټ علم دی تو کول سوی دی ته ودی ته نګوري دی څه چل کوي یؤمنون بالجبت یؤمنون دی ایمان راوړي بالجبت پر بت باندې جبت اصلا و بت ویل کېږي سلام چې د ډبرې څخه وت راشي اوس د جبت اطلاق پر هر معبود چې د الله څخه ما سوای خلک ځان ته جوړ کړي بالا کبت کې غوي دي کبل دي قبر دي بس جبت ورته ویل کېږي کني واره جبت بت ویل کېده نو ته اوس دغه خلکو ته چې د کتاب الله صبر ورکول شوی دی چې هغه تورات دي دې څه چل کې یؤمنون باور کې یقین کې بل جبت پر بت باندې داغه تایید کې و طاغوت او پر شیطان باندې دا بت شیطان ولې یاد کړ خو د مکه د خلکو چې و خو دغه بت معبود و شیطان یې مقتدا و شیطان په ځکه سورات ولا غیا کول د نبی خبره ته ګرځره غوښنه نیاو نه الله پاک وي دغه کسان چې د کتاب الله برخه لري ته دي ته وګردي باور کی بل جبته پر جبته پر بوت باندې ایمان راوړي او طاغوت او پر شیطان باندې کته نو يهودو پر بت پر ایمان کله راوړي خو چې دلته مکه ته رااله د مکه خلکو نه باراوته ویل الته په روح البیان کې روایت راځي چې غوړ برال زمرو ستاسو دستینو الته کامیږي چې تاسو د بت سجدا وکي دی باروي بت سجدا وکړه په دا وخت نو دا خو بیا به هیڅ عملیه کوي الله دلته په دغه چې یؤمنون بالجبت و طاغوت دغه خاصه د ځانلایانو په باره کې دا و چې دا غلطي وکړه ويقولون دي د سیم شي وای یواز دا نه مله چې په خپل باور کړل یا اعلان کوي علیدا بره ګرځي ويقولون دي وای الذين اغكسانه کفرو چې هغه کافرانسی دي چې د مکه مشرکان دي بروي هؤلاء اهدا من الذين امنوا سبيلا هؤلاء دغه کسان د مکه قریش اهدا دا ډېر پر هدایت کې من الذين تر هغه کسانو امنو چې غو ایمان راوړي دي دی ډېر پر هدایت کې سبیل ازری لار او عمل ته وګوره د خلکو لار خو ډېر صفاده د بت پرستی دي تر چا صفاده د هغه خلکو چې هغه ایمان راوړي دي د دې مقوله د الله نقل کوي یقولون دی وای الذين هغه کسانو تکفروا چې هغه کافران سوي دي چې د مکه مشرکان دي وای هؤلاء دغه کسان د مشرکان اهدا ډېر پر لار برابر ډیر پر هدایت کې من الذين تر هغه کسانو امنو چې غو ایمان راوړي د نبی عليه السلام ملګری کې دی ډیر پر هدایت کې سبیل ازروی لار د دې خلکو لار خو ډیره شایسته لار ده دا رقم وای نو الله عز وجل دې خبره وردی وای اولئک الذين لعنهم الله اولئک دا کسان الذين اغد لعنت ويردهم پردي الله الا فكلا ونزما پردي لعنت ويلجدي دغه کدر سپینسترګي او شيخ شمي کوي چې تورات په لاس کې دی او بت سجده کوي او د بت تایید کوي او د نبی عليه السلام جن کمزور دي دا ډیر پر هدایت دا پر ډیر شلار الله نو لعنت کوي پر دباني اولئک ذا کسان الذين اغد لعنت يجلدهم پردي الله الا فتاونو الله جل لعنت پر یوزل خو برابر برس بی ایمان نصیب الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن هرغ سوك يلعن چې لعنت وکي الله اعلی پاک پر د باندې فلن تجد هیڅ کله به تپیدانه کې له دلر نصيرا کومکی او حامی چې دیجه د جبج لاري بیان او راوګرځي دیجه بیا جنت ته ګوزي علاوه کفر دې دنیا زما عذاب پر مسلط کفر هغه دنیا خلاصون کوي بیا زما سنست نصير او حامی بیان لري کله چې دا ترجمه جمله ته متوجه است فلن يصد مصدر کړ ومن هرغ سوک يلعن چې لعنت وکي پر د باندې الله اعلی فلن تجد لن چې په عربي کې راسي خبر مور هرگز هیڅ کله بس تمه کاش فلن تجد هیڅ کله به تفیدانه کې له دلر نصيرا یو کومکی او مددگار
اوس دا ترجمه خلاصه شوله د اوغو خبرې سره یو سوال دلته واردېږي په تفسیر شریف کې چې الله پاک چې دی بل الله یزکي من یشاء، الله تزکیه کوي دغه چا چې ورته خوښ شي، ما دغه دی په اعلی صورت کې تزکیه کړې ده، قد افلح من تزکا. نو چې الله تزکیه وکړه سره زموږ په دین کې اوس حکم دادی و انسان چې د خپل ځان تزکیه نه بیانوي ممانعت شوی دی په باندې چې الله زما تزکیه کړې ده نو بلای ولې نه بیانم، نو خو وایم نو دغه وجه اشرف علي تنوي رحمه الله وي د دې درې جواب یو دا دی چې دا د انسان چې د خپل ځان صفت ګرد مرکې دی کې د دې منشأ اکثره وخت کبر د لوهې د وجې ورپېښه ده چې د دې لپاره پر خلکو ځان غټ معلوم کړي باره د ځان په صفتو لګیا چې دا رقم ښه سړی یم. دغه کبر چې دی په اسلام کې بد دی، نو د دغه خاطر یې بندیز پر لګولي چې الله دې ستا صفت کړي، الله دې ستا تزکیه کړي، ته په خپله مه بیانوه چې زه داسې پاک صاف سړی یم. ولې خو هغه کبر پکښې کې دي، که د کبر پر بنیاد نو منع الجنس دا یې یو. دویمه وجه دا ده انسان به پاک سړی په حدیث شریف کې راځي وایي یو سړی به ډېر ښه عملونه کوي هلته چې الله دی بدبخته لیکلی دی هغه شقاوت پر را د مخه سي د کفر عمل ځینې اوس پر هغه یې مرګ سي. یو بل سړی دغه نه بدبخت ځواني په دغسې لړو چټو زندګي کې تېره کړي چې استا سړی فکر کوي چې باره که د دوزخ سړی و نو به دغې هغه هلته په تقدیر کې الله دی جنتي لیکلي، په پای کې د عمر داسې هغه خپل هغه نوشته د الله پر را د مخه سي. یو صالح یو عابد یو نیکوکاره سړی ځینې جوړ سي هغه معامزات یې وګوره ګرد ګناه وي اخر کار ته چې وګوره پر لاره باندې د دین روان سي. نو چې خاتمې مستورې دي نو ستا خوله بنده ونه ستا اخر کار څه معلوم دی، ته به د ځان صفت کوې چې زه خو داسې ښه سړی یم، هغه به یوه کړه په خاتمه کې ته بد لیکل سوی، نو خو باره کې خاص درواغ ځینې جوړ شول. دا ساده خبرو څه کمه دی چې ښه سړی ظاهر ښه سړی په پای کې هغه شی ځینې جوړ شي. دا یې دویمه وجه ده چې د ځان تزکیه به سړی نه بیانوي. درېیمه وجه یې دا ده چې که ته د ځان تزکیه بیانوي خو د مخاطب په زړه کې چې اتا ته ناست یې غوږ یې نیولی دی د هغه په زړه کې داسې ورسي چې یاره دی چې دی نو د ګردو خواو څخه دی پاک سړی دی، د ګردو خواو څخه پاک سړی دی. او حال معصوم په یوازې انبیا علیهم الصلاة والسلام دي. یو انسان داسې پاک کېدلی چې من جمیع الوجوه هیڅ خیره پر د باندې نه یې تړلی، د ګناه د خوا دې هیڅ نه. د مثال په توګه یو ملا دی پر غلا که نه دی نیول سوی، پر زنا او پر شرابو که نه دی نیول سوی، خو پر ریا نیول سوی دی، ریاکاره دی، نو دا ګناه نه ده، خو دا هم کبیره ګناه ده. پر غیبت نیول سوی دی، خو د غیبت کوونکی دی، نو دا ګناه نه ده. نو ته که تزکیه بیان کې مخاطب په زړه کې دا ورځي چې دی لیک چې بیخي د ټولو وجوهو څخه پاک دی او ته د ټولو وجوهو څخه پاک نه یې، سیرې په د یوې ګناه څخه پاک خو په بله لار لړی د هغه څخه پاک په بله. نو لهذا د مسلمان دپاره د خپل ځان تزکیه چې د ښه نه ده، مګر که دغه درې عذره نه نه کبر پکښې کې په دې سړي کې چې دا د کبر خاطر کوه، یا نه دا کوله چې علی الاطلاق خپله پاکي بیانول چې تر مرګ پورې به دغه رقم ځم هغه یې نه بیانول. بله الحمدلله اوس خو شکر دم دراله خو د ګناه څخه الله تعالی را ساتلی دم دراله داسې هغه خاتمه خو نو پټه ده مطلقه یې ځان دغه رقم نه کوه چې بالا موږ د پښ تر پښه دغسې جنتیان راغلي، هغه رقم یې نه کوله. نه دغه رقم کوله دا درېیمه وجه چې معنا زه من کل وجوه پاک یم، برل الحمدلله د دغه کبایرو څخه پاک یم، د دا کوچنیو تمه شته چې الله بیا راوبخښي. دغسې تزکیه که ده د ځان بیانول دا تحدیث بالنعمت دی، دا جایز دی. پر هغه درې بنیاده که وګورو منع ځینې راغلې ده. کیدای شي په سوال هم پوهېدلی چې الله د مؤمن تزکیه کوي نو د مؤمن دپاره بیا بل ځای منع شوې ده چې د ځان صفتونه په خپله مه کوي، پرېږدئ چې الله مو صفت وکړي. دا منع ولې شوې ده؟ هغه پر هغه درې بنیاده باندې بیا شوې ده. نو به دلته دغه د الله تزکیه چې مؤمن ته کړي ده او هغه منوعي چې راغلي دي هغه به نه سره ټکرېږي. دا یو. بل سوال دلته په د آخري برخه کې چې دا وروسته موږ ویل په دې کې دا واردېږي چې ښه نو چې یهودو الله پاک دلته وویل چې ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا، چې دغه د مشرکانو دین دی حق باله د نبي علیه السلام تر دین. ښه نو یهودو په خپله ولې شرک نه کوه؟ خو دغه د یهودو خلک باید ګرځي د مکې د مشرکانو په مذهب سوی خپل دین یې پرېښوی چې حق یې بلي، نو ورته رااوښته نه وایي. او الله پاک ته دا خبره کوي پر قرآن خلک دا سوال کوي چې قرآن وایي چې یهودو دا د کفارو دین حق بلي، عباره دا چې اهدا دي، نو چې حق یې بلي راوښتي ولې نه دي؟ دا د شرک دین دا د کفارو د مکې د قریشو د دې دین یهودو ولې نه کوي قبول؟ نو چې حق سره یو شی بلي خپله یې کوي، او دا چې خپله یې نه کوم نو حق دی. دا د قرآن خبرو ته سره لګوه. د هغه جواب دا دی چې مشرکانو خو داسې پوښتنه د دوی څه وکړه ولې زموږ غیر حق دی که ده یهودو دواړه نه دي حق، مګر دوی دوه چې پر د کښېږدي ستا هغې پر بیا دی.
کېدای شي په خبره پوه شوي. زما خبره اوس داسې متوجه شوه. سوال ما ول دا و چې دلته دا خبره وسوله چې دا یهودو په خپله دا دین د چا ولې نه ومنئ، د مکې د خلکو دین ولې نه ومنئ. خو ما دوی داسې نه ویل چې مطلقه حق دی، ول چې په مقابله کې د چا یې واخلي، د اسلام د دین چې واخلي نو د یهودو هغې بری نسبت وجومته پکې ولیدي. لکه زموږ داسې مثال چې دی دا نه معنا چې ګر سره حق یې بلي نو حق د اسلام دین نه بلي، نو دوی بیا پر هغه سره بیا د یهود اوس هم کفار پاتې شول. د اسلام دین چې دی هغه باطل وبلي، د کفر دین چې باطل وبلي، که ته داخل ښه کار وکړي هغه خو دا پوره باطل ونه بلي، برای ول چې د اسلام په سره په تله کې واچوي نو بیا دوی پر درون دی دا حق دی. نو د دې خبره څنګه سوله؟ نو غلطه سوله د یهودو خبره. دا سوال نه ورګیر چې برابر دی ایمان ولې نه راوړي ته قرآن ودی دا خبره حق بلله. نو خو معلومدار هغه د کفارو پر دین باید د دې ایمان راغلی خپل پر یهودیت څخه اوښتي وای. مال دغه هغه مطلقاً حق نه بلي، په مقابله کې د اسلام حق بلي. نور چې د دې په خپل ځل کې پښتنه کړي ول دواړه چې باطل دي، دواړه یې نه بلله. نو دا سوال هم په دغه ځای کې ختم شو. اوس دلته دغه آیاتو د دواړو یو د یهودو هغه خپل غوښتنه تزکیه هغه ورت کړه، بل دا خبره په دې ذکر رااله چې د نور دوه قباحت یې راپورته کړه چې دی بل دغه قباحت لري چې د شرک وجل تسیه وای. نو په نن زمانه کې اشرف علي تنویر رحمه الله وای ځینې دغه کسان په د حکمرانانو کې شته د يهودیت تایید په مقابل کې د اسلام کتاب د مسلمان څنګه وای. د یهود قوانین د اسلام طریقې خوښي، د یهود افعال د اسلام طریقې خوښي، د دې په مقابله کې په تله کې خوښي. د تبارک د مسلمان حکم ورکول چې دا اوس مؤمن مسلمان دي ورکول کېدل، خو د یهودو ته ورکول کېدل، خو هغه هم د اسلام په مقابله کې يهودیت دغه شرک ته تشویق ورکول ترجیح ورکول، مګر خو هغه کفر پاتو په دې باندې مؤمن نه ګرځېدل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.